بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس بیا هم ادامه ورکوم. راځو دې کې دا کټ کاپي پیسټ لږ د ورډ نه لږ مختلف دي، لږ نظر ثاني پې صحیح ده. اول دلته هغه جوړ کړم یو ټیبل صحیح ده. نیم سبجیکټ شو صحیح شو. خلاص چې ټوخل نه کوي پروډکټ پرایس ټوټل صحیح ده. توغلي دننه ورکومه پروډکټ چې مثال ده ټوټل درسونه کې مثال ده که غواړئ چې هغې کنه الټ دا سوی دا باید صحیح شوه. ټوټل دلته equal to دا جمع دا بس دا چې بریک کړي ټولو ته راشي صحیح شوه. ښه دې ته نوم ورکړو لږه دې رنګ روغن ورکړو صحیح شوه. مثال خبره salary is كمان اخیستی ده کنم اخیستی ده اپلیکیشن this person told me was یو کمنټ دی اټکه صحیح شو کنه دا یو کمنټ دی اټکو او دا اوس راځو ستا هم تر راځو هم کې کټ خو پیږي مثال د دې ډیټا سپی کټ کوي ها صحیح شو دلته پیسټ کوي کنټرول وی وها دلته پیسټ کوي دا سمبل پیسټ صحیح شو کنټرول زیرو پس هندل کیږي صحیح شو. کافي څه کوي کاپي کې دوه خبرې دی کاپي د مثال دا ته کنټرول ال وها صحیح شو کاپي والا دلته پیسټ کا سمبل پیسټ کیږي صحیح ده. بل چې د موږ سره کاپي کې ورخه کنټرول ایس دا ډایرکشن کاپي کې وته کاپي از ا پکچر دا کاپي مو واغسته صحیح شو سوي از شو on the screen دلته شو کوم ته فارمټ څه پکچر یا بي ام پي هم د پکچر بیت میپ څه شي بیت میپ جی پکچر خو جی پی جی کې سره بیت میپ څه دی هغه هم د
دې سره اوپن کېږي زه پکچر کې ایډ کوم څنګه په سکرین باندې وښیم اوکې جیم ته خلاص کاپي صحیح شو د څه کنټرول وی پکچر او کاپي دی واغښته کاپي واخله کاپي ازه څه شي پکچر د څه پیسټ اوس څه شو پکچر شو نو شو ها ول فارمټ څه دا پکچر فارمټ ورته ورمه ها صحیح شو دا هو په یو پوه شو تاسو خو نشته کنه کاپي واخیستله از پکچر هو ګل ته سمپل کاپي ورته وي مثال دا کته کاپي وا سمپل کاپي دلته راشه پیسټ کړه پیسټ وا ساده پیسټ دغه ته چې تغیر څه وسه دا پکچر شو صحیح شو کنه د فاده دا ساده کاپي دا څه دا پکچر کاپي کړه هو از پکچر خو شي بل څه شي د فارمټ فینټر لګ د لوک فار پارټیکولر څه دا سوې زه د لګ څور کومه لګ رنگ بل تغیر کوم دا رنگ بدلوم څه شو سور رنگ ورکو او دې نه ورکو صحیح ده کنه زه ما دغه کلر چې دی دغه رنگ دغه ټکس فارمټ څه دی څه کومه دغه تور کوم دې څه دا دغه فارمټ و رنگ واخس بولډ کړه دا څه کار د فارمټ فلټر مثال دا ورته نه ټول د ټول نو وخت نه ټول سلیکټ بکی فارمټ فلټر به سلیکټ کی راوشي کومه ته غوړې دلته غوړې خو شو غوړ شو څه ده فارمټ فلټر اوس اصل کې خبره مڅ شه ده او بل چې کلیپ بورډ دی پیسټ کې پس راځي څه ده کلیپ بورډ ته راځي کلیپ بورډ کې ډېر خبرې دي کلیپ بورډ ورډ کې ویل مثال موږ یو سو کته مثال د سمبل کاپي والے سمبل کاپي دا واله کنه سمبل کاپي یا مثال ته دا نوم واخلې شو کنټرول سی ها دغه کاپي واخلې کنټرول سی دلته چې کله پیسټ کړئ نو تاسو اخري جواب پیسټ کړئ کلیپ بورډ څه کوي کلیپ بورډ تاسو سره د هر یو کاپي چې داخلي نه تاسو کې تاسو سره سٹور کوي دا سره اوس ګوره ښه د دې نیو واخلم ها کاپي واخلې شو نه هڅه کوي ساداري مخه کاپي شو دا څه څه کوي د خیر دی بونس هم ولا څه کوي څه کوي دا په دې خو پیږي کنه ان شاء الله ها صاف نشته د کلیپ بورډ په دغه پوښتنه دلته راشه مثال د څه کوي دا ولته جاب پیسټ کا ها د خواږه څه نوم پیسټ کا څه شو د ساداري پیسټ کا دې څه کا بونس پیسټ کا پوه شو په دې کلیپ بورډ کې څومره آیټم پر راځي شي سړي جو ښه سړي جو نه راځه اوس دلته آپشن دی دې دا ډېر مهمه ده ما غوښتل چې دا پکې وایي صحیح ده د دې څه کار کوي اول څه د شو افیس کلیپ بورډ اتوماتیکلی زه کنټرول زد هم تاسو کلوز کوم ډېر ار کلوز صحیح شو زه چې کله کاپي علم دا کاپي علم څه کېږي دا پیسټ کېږي نه دغه په کلیپ بورډ کې دا فنکشن څه کار کوي دا فنکشن ګوره آپشن شو کړئ افیس کلیپ بورډ څه کار ورته وایم صحیح شو دا څه کومه دا زه ورته وایم اوس راشه دا زه کلوز کوم صحیح ده اتوماتیکلی کلیپ بورډ څه کېږي کنټرول سی بل کنټرول سی وه اتوماتیکلی څه کېږي تاسو کلیپ بورډ اوپن کېږي پوه شو کنه داسې نه څه لګا کېږي ها اول چې دې مته څه دی دې پوه شو کنه show office clipboard when control press twice دا سوي هغه وخت clipboard شو کوم چې کله موږ کنټرول شو کنټرول سي موږ ډبل پیسټ زل در ګورخه دا مو وه ذکر کوم پس صحیح شو د کنټرول سی وهم صحیح شو د کنټرول سی وهم clipboard خو نه راځي کنه کله چې ته کنټرول سی دی کنټرول دې پرس کړی وي او سی دوه پیسې کلیک زل clipboard سره کوم پوه شو کنه دا څه دا فنکشن څه کار کوي دې فنکشن دا کارو show office clipboard when control C press twice زده collect without showing office clipboard collect without showing office clipboard دا څه کوي
دلته کلیر کوم صحیح شوه زه دا کوم زه دا هم کاپي مثال صدري مخرمه ها دې مخرمه څه شي کې د کلیبورډ راځي نه خنه بد راځي او کنټرول سي دا د کومه بیا هغه نه راځي صحیح شوه چې تاسو دا آپشن په کلیبورډ کې انتخاب وي collect without showing office clipboard دا کلیک کوم صحیح ده دا څه وایي collect کا جمع کا ځان سره خو کلیبورډ ماته مخه مشو کوه زه کنټرول سي دا وهم دلته ماته دې کې په ماته راکې دا ګوره 2 of 24 clipboard item 2 item corrected دلته دا وهم صحیح شو کنه ها اوس کلیبورډ ته راشه اخیستې دې نه اخیستې څه کارو دې کارو show office clipboard icon on taskbar دا چې کوم آیکن ته ولید کنه وای دا غواړي په taskbar کې ها غواړي کنه سکو ما ته ان چک زه نه غواړم کنه چې کنټرول سی وهم کنټرول سی ګور الټرنیټ بای ډیفالت راځي سیاسي بای ډیفالت راځي دا show office clipboard icon on taskbar دا مطلب دا څه کې خو دوه شي په taskbar دا icon د clipboard taskbar چې موږ معلومه چې موږ څه کار کوو کافي نه کوو صحیح ده show status near taskbar when copying show status دا هم د کلیبورډ هم لري کوم صحیح شوه دا هم لري کومه الو هم زګور الته آیکن نشته ښه آیکن شته نشته د کنټرول سی وهم الته سټیټس راځي نو ما ول نه راځي ما د سویل کلیک دلته دا سټیټس نیر تاسبار اګم سټیټس چې راځي په تاسبار کې دلته هغه ما چک کړو اوس دا د دوه فایل کما نو سکاپي ولا ګوراشه control Z no order show देगा clear that correct without showing office देगा ना बस राजू सुन रहा था क्या ना ऐसे जो कीबोर्ड पाड़ा बने खबर हुई वो राजू पेस्ट स्पेशल مهم کار دې کې موضوع ده ځکه چې دا هغه د ورډ نه مختلفه ځکه مې دا شروع کوم دا کلیر کوم په سپیشل کې تکه چې دې کاپي والے کنټرول سی یا مثال دې کاپي والا صحیح شو ها دې تاسو کا پیسټ کا سمپل دا و پیسټ کړئ ټول هر څه پیسټ کړئ خو پیسټ سپیشل کې واسه کوي اوس دا دلته متوجه مثال نه پیسټ کا دلته پیسټ کا ټول یو رقم دي مختلف یو هغه په نشته ها نشته فرق پکې نشته باقي فرق ها فرق نشته ها نو اوس پوه شوې اوس زه کنټرول زه څه کومه دې کافي ده اوس ګور پیسټ سپیشل کې څه کېږي پیسټ سپیشل کې پیسټ سپیشل هغه څه شو شارټکټ کې کافي ظالمه ګوره ښه دا زه خمه دلته کلیک کوئ شي دلته راځي دلته پیسټ سپیشل راځي دلته ماته شي پیسټ سپیشل دا ګوره پیسټ سپیشل صحیح شو او کله ته ورته چې آل کنټرول پلس وی سپیشل کنټرول پلس آل وی زه ورته کې نه که آل ورته ټول در پیش کوي ټول کې ټول دراوړي صحیح شو کنه ټول څه کوي فارموله هر څه دغه فارموله اپلای کړی کنه دا فارموله ما اپلای کړی دا نازي کمنټ هر څه کوم ما دا راوستل آل مو کنه دلته راځم دلته څه کوم یو څه دلته څه کوم کنټرول پلس آل پلس وی فارمولاز څه شي دلته زه په کوم چې ماشي دا ځکه کاپی علم صحیح شو کاپی دلته کوم پیسټ کوم یا مثال دا زه دا کوم کنټرول سی هو دلته کوم پیسټ کوم کنټرول پلس آل وی پلس فارمولا شنو څه کوي دا مو زیرو ځکه وخوده چې ما صرف دغه فارمولا غوښته څه غوښتله فارمولا غوښته ته چې کوم ځای چینجینګ راولې که نه دا ګوره ښه دا ډیفالټ مونځ کې جمع کېږي ها ولې چې فارمولا مې ته غوښتې وه
پوه نه شو پې دا فارموله ده ګوره ښه دا فارموله ده ووایه سم جمع کول کېږي که نه دا ما جمع شوی دی زه وایم چې دغې ما دغه ټیبل نه سیدې سره دا فارموله راواله یا مثال ته وته چې څه که دا که کنټرول که که نه کنټرول سی والا څه که فارموله دلته راواله دلته درې پیسټ کړه دلته څه که پیسټ کنټرول وي ته راشه کنټرول الټ پلس وي څه شی که فارموله انتخاب وکړي صرف هغه نمبر راونه اخیسته کوم ټوټل نمبر چې واخیسته هغه راونه اخیسته صرف او صرف فارموله راواخیسته تا خو سنټر کړي نه دي که نه سنټر کړي نه دي که نه چې اوس سنټر کړې که نه داسې کېږي هم دې راځي درته جمع کېږي ځکه چې تا فارمول ته پکې کړی دی اوس څه مثال دا خالي هغه دا سره که صحیح شوه مثال دلته راشه دا یو فارمول وکړه سم دا څه که سم ولیکه دلته هغه وښیه دا ایریا ورته وښیه نو یې ورته وښیه صحیح شو او دا بیرته کلوز کړه دلته چې کوم نمبر راشي ګوره ها هر ځای کې چې کوم نمبر راشي جمع کېږي مخکې جمع کوي سره کومه جمع کوي دلته جمع کوي فارمول مې کړی دغه فارمول ما کاپي کړو پیسټ مې کړ نمبر به پیسټ نه کړ ګوره نمبر څه کړ ما دې پیسټ نه کړ پوه نه شوې پرې شو که نه بل چې دی موږ سره کنټرول آل پلس وي زه څه کومه کنټرول سی کاپي علم کنټرول پلس آل پلس وي ویلیوز اوس د ویلیو څه کار دی ورخه دا خو ته فارموله واخیسته صحیح شو دلته چینجینګ راوله راځي دلته زه ودرېږم زه ته څه وایم چې دا کنټرول پلس دا خو زه کنټرول سی والم دلته ورته څه کومه کنټرول پلس آل پلس وي څه کومه ویلیوز دا نه ویلیوز څه شي هغه ویلیو راواخیسته ما ته قیمت یې راواخیسته اوس چینجینګ راوله په پراخه جمع کړي لاندې نه جمع کړي صرف او صرف ویلیو راواخیسته دلته به د فارمول نه ده ویلیو دې سره به دغه دا ویلیو ټوټل ویلیو څومره ده پوه شو مطلب باندې که بل چې دی مثال موږ سره دا د ټیسټ سپیشل کار دی سپیشل کار دی او فنکشن همدا فنکشن کې راتلی شي فنکشن خو دا د فارموله راشه فارموله کې فنکشن شته کله ګوره بیا ته ټیک فنکشن لازمي وګوره اسمبلی یوز فاینانشلی لوجیکل دی ټول خو نه وایو اجکل ضروري دی دا خو د هغه درس او څو انسي دي دا ډېر زیات دي ګوره ښه دا د هغې نوم زیات دي تاسو انجینرینګ کې تاسو سټډیز تا نه ویل ته په دې څه پوهېږئ پرته اوس په دې سټیټس وي د شمالي نه شم عیسایا عیسا باندې پوهېږي عیسا باندې سیدی په شپږ سمې ته نه نه پوهېږي نو په دې باندې پوه شو که نه موږ خپل درس ته همدا تخصصي ده دا چې په کار کې مخکې ورځو ده زه کنټرول سی بل څه شی سره کنټرول سی والا بل څه شی سره فارمیټ دی څه شی دی فارمیټ دی سره سوای دا زه بولډ کوم زه کلر کوم سو کوم یا مثال دا ما کنټرول سی واخیسته کاپي مې واخیسته صحیح شوه بس سپیشل ته راشه ها څه وته زه خو ته خبره ته غوږ نه کړې سپیشل ته راشه او ته څه فارمیټ فارمیټ پېژنې ګوره اوکې که صرف او صرف هغه قیمت هم روانه اخیسته هغه ویلې هم روانه اخیسته هغه کمنټ هم روانه اخیستل اسم هغه فارموله هم روانه اخیسته اسم یې روانه اخیسته وکړل تنه هغه غیر راواخیسته فارمیټ یې راواخیسته تاسو ګوره څه فارمیټ دی که نه دی دې کې نور عادت ولیکه په هغه یې لیکي دلته څه وایي دا ټول چوکاټ دی دا ټول تا سره فارمیټ دی دغه ټیبل څخه فارمیټ ته راواخیسته بل اوس څه شی دی کنټرول سی کنټرول پلس ال څه شي کمنټس دی څه دی کمنټ پلس ګوره دا ټیبل ته راواخیسته که نه په دې باندې کمنټ دی که نه دی کاپي والا دلته راشه سپیشل ته راشه ورته څه وایي کمنټس صرف او صرف کمنټ یې واخیسته څه لیکلي دي دا څه لیکلي دي که نه تش دی که نه کمنټ څه پکې نه دي لیکلي څه پکې ولیکه بیا درته ښایي صحیح ده که نه څه وکړه صرف کمنټ هم راواخیسته پیسټ هم دلته یا مثال یو یو پروژه کې کار کوي یو دفتر کې کار کوي مثال تا ته وایي چې دغه پلانکي کسان چې کوم کمنټ ورکړي دي هغه ته نه پیسټ کړه نور څه مه کوه دا کار اکسپریشن ته وایي
بل چې دی موږ سره ویلیډیشن ډېر مهمه دی ګوره ښه دلته څه شی دی کنټرول سی ووهه کنټرول سی راځه څه شی موږ سره ویلیډیشن دی ویلیډیشن څه کار کوي ویلیډیشن ته اوس ویلیډ یعنې ویلیډ کېږي امکان ولري ونه لري انویلیډ او ویلیډ هغه د څه شی ده اوس زه ته هم درم زه ورته یم دا زه څه کومه دا زه کلیر کومه کلیر صحیح شوه راځه مسیج ته انزرټ ته راځم انزرټ کې ډیټا کې ځم ډیټا څه شی ډیټا ویلیډیشن دی ګوره ښایي دې کار څه کوي زه ورته دا سل لري چې دا د کسانو چې مثال 10,000 روپونه کم وانخلي 10,000 کم وانخلي او د 50,000 زیات وانخلي یو څه کنډیشن کې واچو څه کومه یو کنډیشن یو حالت ته شو ګوره شاید ډیټا ویلیډیشن ته راځم هول نمبر بټوین څه شی مینیمم چې د مثال 10,000 صحیح شوه دا 10,000 او ماکسیمم چې 10,000 ډېر نه شوه ډېر صحیح شوه اوکې مې اوس دلته راشه 10,000 یو پیام وکړه میسج دا خو شو انپوټ میسج چاته څه شی دی څه شی دی درګم چې سلام ممكن input the input number the input salary is not valid here in this column صحیح شو in salary column اوکې که اوکې دی وه صحیح شوه اوس څه کوي مثل دغه که نه ښایي the input salary is not valid there here in this salary column here there will be خلاصه لا پیام نمبر نو صحیح ده not valid between څه شی between څه شی 10,000 سوي to 10,000 دا میسج تاسو که اوکې دی دا څه کړه مثال 10,000 یا 10,000 خاص دي کنه دا مثلا تاریخ یو وارنګ ورکړی دی کنه کړی صحیح شو دلته تاسو 10,000 واخلئ 10,000 واخلئ 10,000 اخلي کنه اخلي ها 10,000 واخلئ صحیح شو کله چې په موږ سره چې څه کوي the value you enter is not valid هم څه ما ورکوتا صحیح شو a user has restricted value that can be entered into the this cell کینسل سوی دا نه اخلي ویلو ګوره 50,000 اخلي 50,000 نه کله نه اخلي دغه چې بټوین کنډیشن ورته کړو نو څو کړه کنډیشن ورته کړو زه ورته ما چې دغه ټیبل نه کنه دا کاپی والا کاپی واخسته کنه او دلته راشه دلته راشه او دا دې څه کوي دلته راشه کنټرول پلس الټ وی او خو به خیال درو کاپی مو واخسته صحیح شو دلته راشه پسپیشن ته راشه پسپیشن څه وته ویلیډیشن کوم ویلیډیشن تاسو خدای په وځه کړو کوم کنډیشن کوم حالت کوم شرط چې تاسو وځه کړو اقا سر تر واچ دي کې واچ ګورخه کې شو امره میسج راغی نه وصل تسجيل واچ صوت تخلي لزر اخلي ها تشزر 200 واچ اخلي شي څه خبره ولا کنډیشن ته واچ دا کنډیشن دا 200 پاکه ماته کوم 30 زره تاسو نه چلته هغه سره یو میسج مې ورته کړی الرټ مې میسج ورته کړی کنډیشن خدای دې اصل ښه کنډیشن دلته وځه کړی ته وخت نه لري دا ویډیو په پسې پیږي خو هغه 30 زره دي کنه وګوره لاندې وګوره 30 زره دي اوس ګوره کړه دا ډیټا اپلیکیشن کې سمه څه کړی دی ایرز مې کړه وګوره ښه څه شي کده هول نمبر سومریکل مینیمم څه دی دا مال دا وځه کړی ورته راځي دې وځه کړی او کنه هلته به نه پروا نه کوي نه خو کمنټ دی خو دا څه انپوټ میسج دی انپوټ میسج دلته څه تاسو څه کې وارننګ ورکړي څه شی ته غواړئ ته یو ډسکرپشن ورکړي یو ډیټا ورکړي دلته لیکي چې کوم کس به کس راځي هغه پوي چې مثلا دا څه شي کی دلته پوي شي الرټ ورکړي څه شی درکې دا سټاپ ورکړي کنه وارننګ ورکړي
مثال دا انفارمیشن ورکړي زه انفارمیشن ورکوم انفارمیشن ورکړي دا انتخاب کوم د واري نه راځي انفارمیشن راځي ته ګوره ښه تاسو باندې زره سوي په نشه مخکې واره غوب اوس انفارمیشن راځي خاله وګا پوه شو ورته کا مخکې واره تر وټو کولې ها بس پرې راځي ته چې راځي ها اوس څه پیسې دا بلاله ها دا ډېر مهمه ده ها دومره مهم موضوع تاسو ها اوس څه دی کنټرول دا ما کې بل څه شي مثلا کنټرول پلس ال بي all using source دی څه شي all using source دی سوي دلته راځي ته تیم ورکې تیم مطلب تیم ځکه کنه سٹارټ راشه د جنرال کولای شي ها دا تیم ځکه کولای شي مثال خبره ده دا تیم ځکه دا تیم یو مثال دلته راشه ته هغه تراشه پیج لیاوټ کې دا تیم ځکه دا تیم ځکه صحیح شو دا تیم ځکه کنه ये कंट्रोल से शिकायत है कॉपी वाला आदमी तराशा हो जाएगा होता कंट्रोल प्लस अल प्लस वी स्पेशल तराशा अल यूजिंग सोर्स देम इसको रखा ओके का कम सोर्स मिसाल तराशा कंडीशन 2 तराशा दलता कंट्रोल अल प्लस 2 نراضي كمان كافي خدمه شويه कंट्रोल सी وا شويه اذا شي تراشه كم سورس ګورخه سیم ټو سیم شي دا هغه کنه کوم هغه تین سم او کړه ار شي دا سپیس کړه ټول سره کې کمنټ سره افرین ار ټوټل له واسه فارمولا فنکشن چې کوم کړه غو تر وخت هر څه تر وخت مثلا کوم کله په 50 شټونه غلا کوم ټول 50 شټونه کې دا تس کیږي شټونه صحیح شو کنه او خبر پرېږه کنټرول څه شي دا وسره ځبل شي دا एक्सेप्ट बॉर्डर उस एक्सेप्ट बॉर्डर से बगैर बॉर्डर होना उस غیر شي دا تماسو کړی دا بارډر کوم صحیح دا بارډر شو صحیح شو بارډر دې کنه بارډر ها تراشه دلته ودرېږه مې دې کاپی را مول صحیح شو کاپی واخسته دلته ورته ما چې هر کنټرول پلس وی یا مثال پیس سپیشل تراشه دا خبره نو څه جوړ کوي all except borders बॉर्डर सका देखिए बॉर्डर न बगैर एक्सेप्ट यानी बगैर एक्सेप्ट ना खुश होगा बॉर्डर तरफ से बैन हो है ना बल से शुरू सरा लो बॉर्डर काला मेरे सुगर हां खाना ताले हां हो دا बॉर्डर में څه نه کنه کومه بॉर्डر دشته ده موږ ته سویل چې کاپی کا ډیټا کې خو نه بارو به ما एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है ना एक्सेप्शन यानी नو عليه وش خا ابل چې د مستس شو کاله ویډیو کنه غلې شي کنه وسه دا څه بوت از ګور خا دا څه دی دا پراخه دا د کاپی والا اذن تراشه پیسټ کا سمپل مال دا کاله غټ کړی دی کنه دلته مته څه سمپل ماته او دې 50000 چا ځانه کنه موږ بل څه خبره کوم دا کاپی دی کنه صحیح شو کنټرول ال پلس وی تراشه او ته وای کالم ویډت ا کالم څه کا کالم ویډ سره په نمبر مراد سره صحیح شو وګنه خبره کې کنه دا وګنه نشي دا کاپی والا دې ماته په دغه کمرې خبره کې دا کنه مخ باندې کان کاپی والا ریکارډینګ شروع دي دا څه دا عام نارمل سره دې کنه ما ورته دغه کاپی والا خو ویډیو بره صرف څه ماته کالم هغه ویډیو تر والا پر خوا را والا کنټرول ال ته څه کالم ویډیو انتخاب کا او کې کا اصل ویډیو تر واسه نمبر تر واسه نه دا تاسو کو مثال ته پروژه کار کې رپورټ کار کې رپورټ بعض ځینې ته غواړي بعض ځینې ته نه غواړي نو هغه وخت دا په سپیشل سکولرشپ استعمالول شي نه په سپیشل خپل خو باندې کوم شي ته غواړي کوم شي ته نه غواړي هغه په هغه صورت کې شته یاد وي او نه کې څه ده یو ورځ چل شي چې په یو اداره کې پرنسپل خان ماته هغه کوي نو سم کې راسمه وې ته هغه جوړ کړو وزیري اجر جوړ کړو خو څه هغه ودا هارزنټل ورټیکل وا هارزنټل نو هارزنټل ورټیکل څه شو هارزنټل پرتا وای په کې وته څه پرتا وای ازيري
نو هغه کې ویل دا زه کاپی کوم دا زه کاپی کوم بل شرط کاپی کوم اته سره پر راځي اته بل شي بعض ویډیوګان راځي نه راځي بعض شي ته ال سورس دی وای نه راځي وای زه غواړم دا هغه څه دا فارمیټ سره راځي فارمیټ سره راځي فارمیټ هغه وخت ما زه راوخته ما ته سپیشل مکار راخصم کامیاب شو نو خوشاله او هغه مدیر دی نو دا شنو چې هر کس کار کوي چې مثلا په کنسپټ یو هغه باندې پیږي نو حتی استعمالول شي بل څه دا بیا کار باندې فارمولا اند نمبرز فارمیټس ګورخه دا ډېر مهمه ده څه شي ده دا ډېر مهمه ده اوس دلته راشه ګورخه دا سم تراشه دا څنګه د کاپی کا دلته راشه او پیسټ کا څه کا پیسټ کا هغه فنکشن سره هغه فارمولا څه کړی دا دلته پیسټ کړ نمبر پیسټ کړی دی کنه ها اوس دلته مثال د چنګ راواله د راځي کنه راځي کنه صحیح شو ځکه چې موږ فنکشن ورته ویل دی دلته راشه د دې نه تاسو کا کاپی والا او دلته وته درګه کنټرول پلس الټ پلس بی فارمولا ان نمبرز ګوره فارمولا ان نمبر فارمیټس فارمولا ان نمبر فارمیټس معلوم په شکل کې وانه دې کوم فارمولې په کار کې استاد ها اے پلس دې کا هوڅ په فارمولې دې نشته سره دا څنګه مثلا تاسو منو دا جمع کې به د سره سره خم کیږي څنګه کیږي دغه څه ته ان نمبر دی ویل کنه اوس وزه هم دا نمبر په هټ کې هم د سره جمع کیږي کنه بیل جمع کیږي چې دا وخت چې کار کوي هغه څنګه سره فنکشن ورته وایي د سره ته یو فنکشن وځه کې فنکشن ته ورته ویلې باس ویل خپل جمع کوي فنکشن پوه شئ او بل چې دی بل چې مست شه دی کنټرول سی ظالمه بل مست شه دی کنټرول پلس الټ پلس بی ویلیو ان نمبر فارمیټ څه شه ویلیوز زغورخه دا څه کې دا کنټرول سی یا مثال دا کاپی تراشه او په سپیشل کې څو ورته ویلیوز ورته ویلیو واسطه کوانه خسته ها فری دا کنه دلته به فارمیټ ورکو بولډ پې کو د رنگ ورکو صحیح ده دلته ورته یا کاپی کنټرول سی صحیح شو او دلته ورته وای چې څه دا شته طرف ویډیو والا صرف ویډیو واستل غواړم خسته کنه اوس ګوره دا کاپی وخت کنټرول پلس ال بی ویلیو ان نمبر فارمیټ اخو دې کاپی دا څه شو نمبر فارمیټ کنټرول سی نه کنټرول سی کنټرول پلس ال پلس وی او د ویلیو ان نمبر فارمیټس ویلیوز ان نمبر فارمیټ اوس ډیر شو کنه خو اسنشل پرسنټیج صحیح شو کنه اوس ها جمع کې خدای فارمیټ هم سره فارمیټ سره ده بل څه شي ده بل سره all margin conditional format ها دا اوس ډیر مهم درس دا دي کوم ډیسیبل ده کنه زه ورته وایم چې سیلول مشغول نه کوم کنډیشن کې ګورخه زه دا کاپی کوم نو نه مخلوم انا بوله ویډیو لا بیا نیم او سبجیکټ شو صحیح شو کنه دلته ورته مکنه مثال دلته څه دا کاپی کما دا مطلب پیسټ کوم څنګه بیا فرق نه پیږي معلوم دي کېدو دا غواړم چې دا خبر نه کوي اوس ګورخه دلته څه کوم کنډیشن وضع کوم دلته مضمون چې د مثال دا نت صحیح شو سی پلس پلس صحیح شو مثال دا استعمال دی صحیح شو دلته مثلا کلکولس یا ایڈوانس پروګرامینګ صحیح شو صحیح شو دلته زه مارکس واشو صحیح شو مارکس واشو اوس ګورئ ښه ورته ګورئ ښه مارکس کې چې دی زه کنډیشن وضع کوم دا کسان صحیح شو دا کومه کنډیشنل ستا فارمیټینګ ته زه ورته کوم کسان چې مثال دغه نمبر یې وړي وي هغه په دې رنګ وښایه دې رنګ باندې وښایه اوس او په کوم چې مثال لګیا چې هغه هایلایټ راځم تقریبا دا ګراف ته کنه
ګریټر دین ته راځم. ګریټر دین کې زه وایم چې مثال کوم کسان چې د 50 نه یا مثال شپږ نه جګه اخیستې وي هغه کوم وخت کې وخه په ګرین لایټ کې وخه. اوکې تر شاو مثال نوی واچو لایټ اخلي کنه اخلي ها شپږه دا نه اخلي چې ګریټر یو شپږ دی صحیح ده. مثال نوی ها اتاویا ټول ګرین شو کنه شو کنډیشن همدغه کې زه څه وایم کوم کسان چې مثال لیس دن اخلي اخلي لیس دن چې مثال دغه سنه هغه د 500 نه یا 500 نه کته واخلي هغه پس ریډ لایټ ریډ فیل وذ ډارک ریډ ټیکسټ ورخه ته د څونښت هغه کوي په کوي نمبر اخیسي کنه دلته واچو مثال شل اخیسي ریډ شو کنه شو ها دلته راشه مثال دا زیش راځو صحیح شو دا څه کنډیشن ده. اوس وګوره اوس راشه دینه کنټرول سی واخله دلته راشه کنټرول پلس آل مارجن کنډیشنل فارمیټینګ دا انتخاب کا اوکې کا سوي درته چې همې هغه کنډیشن هم واخیستو کوم کنډیشن چې موږ ورکړی ورته همې سیده هغه مارج کړو مثال دا کوم نمبر سیده هغه څه کوم ته واخیست دلته اوس دلته راشه مثال نوی ورکړه یا مثال دلته څه ورکړه سوي ورکړه ریډ شو کنه شو ها دلته مثال نوی ورکړه دا د شي نو څه شو ا کنډیشن کوم نو دا وځه کړو هغه هم ته کاپی کړه دلته پیسټ کړو صحیح شو صاف نه لري نو بس سبا ان شاء الله وایو ډیر مهم ډېر مهم او ستاسو اوس په پروژه خاصه دا اوس کار نه دی